هلمند کروندګر هر کال په سلګونه زره متریکه ټنه دانهداره پنبه له خپلو ځمکو څخه په لاس راوړي. کروندګر وایي د مناسب بازار نشتوالی او د بوس تصدۍ فابریکې سقوط کېدل دوی له مالي زیان سره مخ کړي او دا مهال مجبور دي چې د پنبې حاصلات نورو ولایاتو او ان پاکستان ته انتقال کړي. دوی زیاتوي تر دا مهال لا هم حکومت پلان نه لري چې له کروندګرو دانهداره پنبه وپلوري. پنبه خو ښه حاصلات لري خو دا صاحب بازار نه لري. محمد اشرف غني ویل چې زه به د خپل په باچي کې زه د فابریکه جوړه کړم، داسې به خلکو ژوند سم شي، داسې به د خلکو یو اقتصاد سم شي. هغه د 15 کاله دوره پوره شول، نه فابریکه جوړه شوله، نه فابریکې پنبه نرخ پیدا کړي. مګر افسوس دلته داسې دی چې دولت په دغه برخه کې هیڅ توجه نه ده کړې. د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین بیا اندېښنه ښیي چې هلمند کې د تیرو کلونو په پرتله 3 برابره دانهداره پنبې په کرنه کې کموالی راغلی، خو لامل یې په دې ولایت کې د تیرو 5 کلونو راهیسې د بوس تصدۍ فابریکې سقوط په ګوته کوي. نو ویلی سو چې په تیرو کلونو کې شاوخوا 10,000 هکتاره ځمکو کې به موږ پخته درلودله. بدبختانه ووایو چې دغه فیصدي ډیره راټیټه سوې ده، تقریبا موږ اوس فیصدي تقریبا 2 برابره 3 برابره راکمه سوې ده. نو په دې خاطر باندې د تیر په پرتله باندې په کرنه کې کمښت راغلی دی. که چیرې فابریکه فعاله سي نو بیرته هغه خپل اصلي هدف ته موږ ځان رسولی شو چې مخکې موږ کرنه درلوده. ولسمشر غني تیر کال هلمند ته د خپل سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې د بوس تصدۍ فابریکې د فعالیت لپاره به په 3 اونیو کې 300 میلیونه افغانۍ ورکړي، خو لا هم دغه پیسې نه دي ورکړل سوي. خو ویل کېږي چې د فابریکې د منظم پلان نشتوالي له امله دغه پیسې ځنډېدلې دي. په ورته مهال د هلمند ځایي مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې د ولسمشر له لورې ژمنې سوي پیسې به د روان میزان میاشتې په جریان کې بوس تصدۍ فابریکې ته وسپاري او یا د فابریکه به وروسته له 5 کلو ځنډ څخه یو ځل بیا له کروندګرو څخه د پنبې پرانیولو شروع وکړي. دا ځل دوی توانېدلي دي چې په منظم شکل باندې کوم پلان چې دوی غوښتی وو ورته جوړ کړي او انشاءالله د نظام په میاشت تر اخره به دا موضوع چې هلته د ټولو اړونده څانګو څخه ایستل شوې ده او اوس په وزارت مالیه کې ده. نو انشاءالله وعده یې ورسره کړې ده چې د میزان د میاشتې په وروستیو به دوی ته پیسې په دې باندې کار روان دی او انشاءالله د دې فعالول هم همدغه هدف دی چې باید د کروندګرو څخه پنبه رانیول شي او کاري زمینه مساعده شي او د دوی اړتیاوې چې خپل کروندګر لري هغه په وخت سره راشي. د بوس تصدۍ فابریکه یو مهاله له کروندګرو یې په زیات اندازه دانهداره پنبه په ښه بیه رانیول چې ترڅنګ یې په سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره وه، خو اوس د حکومت د نه پاملرنې له امله یې فعالیت په ټپه ولاړ دی.